دغسې زه ګلریز تبسم دی الله روغ لري امین ما د یو پروګرام ته چا بوتلی وو ښه نو اکثر پخوا د پروګرامونو تماشو ته په زنانم په دې کوټو کې ناستې راتلې به برابر ناستې په قیا او په قلا ولاړې او خلکو به لالی او ټپم کوله چې دوپړی درز ورکه استاده داسې قیصه به م وکړه نه بلکل ښه جي نو هغه اوس مونږ زه خدای شته زما کې دا عادت دی چې زنانه یو کو واړی او کو زاړی خو زه چېرته په پروګرام کې چاته ګورم نه بس تاسو بس خپل پروګرام سره مې کاري اوس چې دی دغه د زنانه په کوټه داسې په قلا ولاړې یوه ښځه بلې ته یا خورې دی کې دا ګلریز کم یو دی دا تبسم پکې کم یو دی بلې ورته وایي بهی دا لوبې چې وایي دا ګلریز دی او دا دوکړی چې وایي دا تبسم دی اوس ربابي دی رباب هم غږ کوي بر هغه ښځو ته ګوري ما داسې غلې په سنګلي وم خوار چې ښکته ګوره پردې کدی اوس هم په چانه غاره کې که نه ما ته یې زمانه چې هرېدې نه به راتلې که نه بیا داسې برابره کتله ښه جي یاره چې شپه پخېږي نو زنانه یوه ځي اوس یو سر د غاړو د ځای نه خوځي دا ربابي ما ته رالنډ شو ته ګوره وایي دا پکې عشقه ده د ساره پورې ما ته تماشه وکړه ښه جي چې رڼا شو ډارو لګېده چې هم کتل نه هغه په دیوال د کشمالو کټوې پرته وه غونډه شپه هم کټوې ته تېره کړې مطلب بعضې ټیم کې هم دغه څه چې سړی داسې چې د لرې کوټه ښکاري هلته چې د کلیوالو خلکو خبره سپیاکه کېښودي یا داسې چې د زوړ لوښي خلکو داسې ښکرې جوړېده ما ته څوک ګوري داسې کې بله یو جینۍ لیوني سپي چیچلې وه ښه جي لیوني سپي چیچلې وه ښه ته علاج ملاج یې وله وکړه بیا یو ګاونډی و هغه وله راله تپوس دی جي جي وایي څنګه یې لورې هغه ورته یا ترورې وایي اوس ښه یم خو بس کله کله مې دا زړه وایي چې راشه لږ وقاپه زمونږ یو ګاونډي و چې په دې روژه کې اوس سپی یې په چوکه راګیر کړی دی خپل سپی نو زه پرې رالم ماښام ته داسې یو 2-3 منټه بانک ته پاتې زه پرې رالم هلکه دا ولې یې ښوې وایي د سر روغ شه وایي دی نورو سپو پسې لاړ شي هغوی ته وایي راشئ مونږ کره ګوړه ده جي مینه والو د خندا او د خوند او د مزې دا خپرونه به روانه